سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري کې ارشد خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم سوشل میډیا باندې شیر شوی دی چې د هغه فلم نوم دی رکشې والا. پر دې نوم باندې ارشد خان فلمان جوړوي او ارشد خان په پښتو فلم انډسټري کې یو داسې ډایرکټر دی چې د پښتو فلم انډسټري ژوندۍ ساتلې ده. ډېر هیټ فلمان یې پښتنو ته ورکړي دي. د په کیریر باندې ډېر داسې فلمان دي چې د کتونکو په زړه کې دي. له ما سره پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو یو ډېر مشهوره فنکار، یو ډېر مشهوره اداکار ولاړ دی. له دې اداکار څخه د دې فلم په باره کې خبرې اترې کوو. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. تر ټولو له مخه زه علي حسن ورور ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. علي حسن ورور، السلام علیکم. ستړی مه شه. وعلیکم سلام. عظیم بھائی څنګه حال دی؟ ښه برابر یې؟ الحمدلله ډېر ښه یو. علي حسن وروره، دا ماته ووایه لکه څنګه چې شروعات کې ما خبره وکړه د پښتو یو فلم دی رکشې والا، دغه نوم ته په کوم نظر باندې ګوري؟ عظیم بھائی، دغه فلم رشکې والا چې کوم دی زما په حساب باندې دی کې خو یو حساب دا راغی چې بھائی سبجیکټ کې دی چې رشکې والا دغه باندې سبجیکټ جوړ شوی. بله خبر دا ده چې د دې نه مخکې چې کوم فلمونه به راتلل کلاشنکوف او دا مقصد دا کلچر به پکې اجاګر کوو، نو په هغې په نسبت باندې خو بیا دا نوم ښه دی. ته څه یې د دې فلم کهانۍ څنګه پکار ده؟ د رشکې والا سبجیکټ چې زما کوم حساب باندې رشکې والا دا مقصد دا دی چې په دې کې یو سبق آموز کہانی پکار ده چې یو ډرایور هغه رشکه چلی او هغه د فلم هیرو می او هغه خپل له کور اخراجات چلی خو شوي او د کور وسایل چې دی هغه ډېر او مسایل چې ډېر دي وسایل کمی، نو هغه په هغه رشکه کې مینج کولی نه شي که نه. نو په دې کې هغه نور دغه په غورځولی چې بی لکه دا آیا د څه مشکلات پیښېږي، داسې سبجیکټ کې دی شي هغه خپله رشکه هم خرڅه کړي، مزدوري هغه نه پوره کېږي، بچي ډېرې څه داسې ښکلې موضوع جوړه کړم. دا ډېر ښکلی سبجیکټ په دې باندې جوړېږي. زما په حساب باندې چې دغه کلاشنکوف کلچر نه چې راوتي دي او دغه زه شرابي او دغه شیونه که زما حساب ته وګورې نو زما په حساب باندې دا نوم هم ښه دی او سبجیکټ په هم ښه لګه. ګرانو کتونکو، یوه خبره به له تاسو سره بله هم شیر کړم چې علي حسن ورور له فنکارۍ اداکارۍ سره سره ډایرکټر هم دی. د په خپل ډایرکشن کې ډېر ټیلی فلمان جوړ کړي دي. نو د رکشې والا فلم متعلق د ده رایه ډېره ضروري ده. علي حسن وروره، پخوا به فلمان جوړېدل د بدرمنیر صاحب په وخت کې بدرمنیر صاحب په فلم کې به کامیډن کردار لازمن و. لیاقت میجر صاحب ورسره و، اقبال بخاري صاحب ورسره و. اوس په فلمانو کې هغه کامیډن کردارونه تقریبا ختم سوي دي. ته څه چې په فلم کې کامیډي کردار ضروري دی او که نه؟ بالکل عظیم بھائی، ډېره ښکلې خبره ده. فلم موضوع چې دی په کامیډي باندې خو مقصد دا دی چې لکه فلم چلیږي فیملی ول هم راځي او خلک دا ټینشن چې کوم جوړ شوي پوه شي نو هغه لږ انټرټینمنټ شي، د هغه کامیډي نه لږ داړی خوشحاله شي، وینه یې سیوا شي. زمونږ یو ملګری دی ناصر بھائی، هغه اکثر وینه سیوا کوي که نه، هغه یاره فلم مې وکتو او وینه مې سیوا شو. نو دا کامیډي پکې نو سړي لکه ذهني طور باندې لږ ذهن فرش شي. دا شی پکې هم ښه دی، سونګ پکې غانې پکې هم ښه اچول پکار دي، د فلم موضوع هم ښه پکار ده. نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې په دې کې لکه دا دوه درې شیزونه واچوي، انټرټینمنټ به مکمل شي، لکه کامیډي پکې واچوي، ایکشن پکې واچوي او موضوع لکه کړي، نو بالکل دا فلم بیا ښه چلیږي. لکه د یو فلم دپاره او هغه فلم چې د پښتنو دپاره جوړوي، هغه دا فلم کهانۍ څنګه پکار ده؟ زما خو دغه خپل چې کومه رایه ده چې کوم سټریټ کرایم دی، نن سبا چې کوم سټریټ کرایم چلیږي او معاشي بحران دی، مهنګایي ده، پوه شوې، او د تعلیم کمی دی، نو دا موضوعات چې پکې واچوي نو مقصد دا دی چې بیا فلم په خپله چلیږي. علي حسن وروره، ستا یو ټیلی فلم هو روشنی، اردو کې روشنی، په پښتو کې یو رڼا. دا رڼا فلم تا په تعلیم باندې جوړ کړی و، تر اوسه پورې ریلیز شوی نه دی، ولې؟ هغه اصل کې عظیم بھائی خبره دا وه چې د هغې یو کهاني ډېره اوږده ده، خو شارټ کټ به ته وګرځوم. هغه فلم ما په هغه ټایم کې جوړ کړو، په هغې باندې ما 2 لاک بجټ ولګاو. یو د هغې موضوع ښه وه، ما په هغې کې د تعلیم نظام ښولی و چې بی لکه دا وډیره سیسټم دی په کلي کې، وډیره چې هغه خپل زوی ته وایي الیکبر صاحب په هغې کې د هغې وډیرۍ نه هغه پک چې دی راوالي خپل زوی ته په سر کې وایي دا خلک به د تعلیم نه محرومه ساتي، چې دا خلک تعلیم وکړي په دوی کې به صلاحیت راشي، پوه شوې. نو هغه موضوع ما دا کړو، د هغې دپاره ما د ګاډو د یونیورسټۍ
او هر څه ارینجمنټ ما وکړ ډېر په مشکلاتو باندې خو بهرحال هغه فلم ما تکمیل ته ورسو نو زه چې زما یو سوچ ما دا زه یو چینل نه ورکوم ما په اردو کې او په پښتو کې دواړه هغه جوړ کړو نو چینل والا چې لاړم د هغوی یو ریکوایرمنټ دی هغه ما ته وایي چې بھائی تا کومه کیمره استعماله کړله او په دې کې فیمس آرټسټ څوک دی نو ما ته د دې خبرې علم نه و چې بھائی لکه په دې کې مقصد کیمره هم لکه ښه استعمالول غواړي او بیا فیمس آرټسټ هم اخیسته غواړي شاید آیا تا هغه فیمس آرټسټ یو شارټ دوه دپاره والا ایز مهمان ایکټر والا نو هغه شی لکه زه دل برداشته شوم پوه شوې نو هغه چې ما اخري ما چې کله د ریمبو سنټر د هغه فلم راوړو نو ما هغه کس سره خبر وکړه نو هغه ما ته ویل لکه دا فلم بدل موږ ریلیز کو خو د دې به پروډکشن ته په خپله دغه کې یوز کوي نو ما څه مطلب ما ته پروډکشن دا دی چې د دې دا کم کرکړي چې جوړېږي سیډۍ دورو دا به هم ته جوړی او د دې پوسټرې به هم ته جوړی نو بیا ما سوچ وکړو ما په دې باندې ما دومره بجټ ولګاو او دا به اوس ریلیز کوم او خرچه به هم زه خپله کوم نو هغه ما له یو اگزامپل راکړو عظیم بھائی چې زه ورته حیران شوم هغه ماته د امجد صابري رور یو ناتخوا دی د هغه اوس موږ کیسټ ریلیز کوو هغه به خپل پروډکشن په خپله کوي پوسټر او دا خرچه په خپله کوي نو هلته بیا ما هغه شی کېښود یاره ما چې دا بیا موږ صرف داسې شارټ فلمونه جوړو ځان ملګرو ته یوټیوب باندې ورکوو نو هغه به بهتره وي نو هغه ما یو ډېر انشاءالله که زندګي وه دا ستاسو زما لوز دی هغه به موږ داسې یو سلیما دپاره یو دغه تیارو چې موږ په سلیما باندې هغه وچلو ډېره ښه موضوع ده انشاءالله لکه ته به د ما داد نه بغیر به نه ځي لکه انشاءالله لکه ما دومره ښه شی جوړ کړی دی تا په ډیرو ډرامو کې کار کړی دی له شوبیز سره تعلق یې زمانې د سوي دي په دې زمانه کې که یو داسې ستونزه داسې تکلیف تا ته مخته سوی وي هغه موږ ته ووایه بالکل عظیم بھائی هغه تکلیف تا ته ما مخکې په انټرویو کې بیان کړی زه یو سین په هغې کې اوبو ته غورځېدلی وم او هغه د ما د مرګ سین و نو هغه سین باندې بیا ما په ایډیټینګ کې دغه هم لیکلو چې لکه دا حقیقت سے قریب تر پوه شوې هغه سین چې کله زه اوبو ته غذار کړم نو هغې کې دننه چې دی لکه موږ خو هغه دغه نه کوو رسۍ مسۍ نه ولو نو موږ ډایرکټ چې دی په هغې کې هغه سین فلم بند کوو نو په هغې کې دننه د 64 انچ پیپ و هغې ته زما خپې لاړې زما خپې نه لګېدې نو هلته کیمرامین چې دی لکه هغه شاټونه اخیستل او ما چې دی دغه کو د ما نه کار نه کېدو کیمرامین هم راغی او بیا په دې کې لکه زمونږ په آپس کې اختلافات هم راغلو ډرامه زما خپله وه ډایرکټر زه په خپله وم او زما هم خواهش وم هغه ته یې چې بې لکه ما غذار کړی اوبو ته نو هغه سین چې و نو عظیم بھائی زه دا خبره کوم لکه ما ته انګل ولګېدو ما یې زه به اوس مړ شم زما به مقصد دا دی چې بې لکه کور ته جنازه ځي او فلم خو لکه ما نه هېر شوی نو هغه سین چې زه اوس هم یادوم لکه هغه د ما دپاره فکر لمحې والا خبره ده نو هغه سین چې دی لکه د ما نه چرته هم نه هېرېږي ما به ډېر واقعیت نور هم شي دي خو لکه دا چې کله هم ته انټرویو لې زه به دا سین لازمي بار بار ویم ځکه دا زما سره ډېره غټه ټریجډي شوه اچھا ستا په دې وخت کې چې په کوم وخت کې تا په فلمانو کې کار کولی د خوشحالۍ یو داسې مقام یو داسې لمحه به تاله لازمن راغلی وي هغه هم له موږ سره بیان کړه جی بالکل زما پهله ډرامه وه بدشکله ډرامه وه د پېښور نه دغه راغلی و ډاکټر صاحب د هغه جهانګیر ډرامې هم جوړې کړلې محمد حسین هم ډرامې جوړې کړلې د هغه بدشکله کې چې دی زما کردار و ایز هیرو په هغې کې ما باندې 4-5 ګانې فلم او شوي نو زه داسې بوټي ته خوا ته ولاړم رومانټیک سین و او هغه ما ته دغه وکړو نو بیا کس ما ته وایي چې یاره دا سین ته داسې وکړه چې بی لکه پیله سین و د پیله سین و د ډایلاګ و لکه داسې هغه جنۍ ته زه هغه سین کوم د هغې نه بعد بیا ګانا سټارټېږي نو هغه ما له لږه حوصله راکړه نو ما خپل په مایند سیټ کې دا سوچ وکړو که دې سین کې زه خدا نه خواسته پنچر شم نو بیا به دا کیمرامین او ډایرکټر هم ویل دا لږ نه دی هغه سین چې ما وکړو اوکې شو بیا د هغې نه بعد په هغې کې سره فایټ سین نو هغه ما وکړل نه زه په هغې کې بیا زه ډېر خوشحاله وم او په ما باندې مقصد دا دی بیا د فلمونو یو باران و په هغه ټایم کې د سوات نه اپریشن و نو هغه ځینې ډیوټران کیمرامینان راغلي وو هغه هم اخیستم په ډرامو کې څو ډرامې زموږ چې دی لکه بندې شوي دي نو زه ایز ا فایټر هم بیا ډېر مشهور شوم ایز ا هیرو چاکلیټي هیرو نوم یې راله مې ښودی او کلین شیپ به مې کو نو هغه ایز ا هیرو خو ومه لکه مقصد دا دی خو لکه فایټر زما د کراټو سره شوق و نو هغې کې ما یو څو کیکونه میکونه والو هغه کیکونه ډېر هایلایټ شوي نو بیا به چې چا کهاني لیکله نو ماله به د فایټ سینونه ډېر راکول نو هغه زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وه چې دا هغه سین نه زه راوچت شوم او د فلمونو بار بار زما سره مقصد دا دی بیا ټیم نه و خلک به خفه کېدل چې یار ته موږ سره کار وکړه او دا خبره په دې نه کوم په غرور باندې خو لکه دا واقع زما تر تېره شوې ده لکه زه په دې باندې خپل ځان لکه یو خوشنصیبه دا کوم اچھا په آخر کې مینوالو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي مینوالو ته به زه دغه ووایم چې زمونږ عظیم بھائی او محمود بھائی زمونږ سره ډېره زیاته مینه لري ډېر زیات زمونږ خیال ساتي زمونږ انټرویوګانې چې دی مخکې شیر کوي ورکوي موږ له یو پروټوکول عزت راکوي دا ډېره غټه دغه ده زه ستاسو شکریه ادا کوم عظیم بھائی ستا محمود بھائی خو دلته نشته د هغه هم شکریه ادا کوم او په دغه توسط باندې ستا د چینل لپاره دواګو هم یم
چې ستاسو دا چینل دې خدای مخې ته چې دی کامیابه کړي او تاسو هم لکه داسې یو دغه شي چې بیا موږ په خپله وایو چې یاره موږ نه خو انټرویو والی که نه یار پوه شوې نو زه ستاسو د چینل لپاره خصوصي دواګوی ما محمود بھائی هم ډېر کوپریټ کوي هغه هم انټرویوګانې اخلي ځای په ځای او زما د طرفه چې څه خدمت دي 24 غنټې زه تاسو دپاره حاضر یم کم آرټسټ چې دی میل فیمیل د هغې دپاره انشاءالله بې د ډکه ما تاسو وینا کوئ انشاءالله نو تاسو به هغو ته زه رسایي رسوم دا زما طرفه دی او خپل قوم دپاره دا کوم چې بی لکه خپل په تعلیم باندې فوکس وکړئ خپل بچو له ښه تربیت ورکړئ انټرټینمنټ کوئ خو دا په یو لیمټ کې کوئ پوه شوې د انټرټینمنټ نه زده کړه کېږي چې هغه ته په ښه موضوع باندې ښه حساب سبجیکټ باندې جوړ کړي نو د هغې نه بل سړی عبرت اخلي هغه چا ووایي تا دا عقل له چا نه زده کړی دی هغوی ما د بېوقوفه نه زده کړی دی نو هغوی هغه څنګه هغه بېوقوفه دی هغوی بېوقوفه نه مې عقل په دې زده کړی دی چې کم کار چې بېوقوفه کوي هغه زه نه کوم دا راته عقل په دې زده شوی دی نو لکه د دې نه عقل زده کېږي دا بد شی نه دی ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و الیاسن اداکار د ده پر ژوند او په خاصه توګه د رکشې والا په فلم باندې له ده سره تفصیلي مرکه وشوه تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته د خدای په امان